د اسټرالیا د بیګ باش تجارتي لیګ د راتلونکي 14 پړاو لپاره د ډرافټ نوملیکنه بشپړه شوه او د بیګ باش لخوا د هغه لوبغاړو لیست خپور شوی دی چې د 14 پړاو لپاره یې نوملیکنه کړې ده. په دغه لیست کې د نورو لوبغاړو ترڅنګ د راشد خان او د ډېرو نورو افغان لوبغاړو نومونه هم شامل دي. راشد خان هممهال کله چې اسټرالیا د افغانستان سره د ټیسټ لوبو کولو څخه انکار کړی و، ویلي و چې که چېرته د اسټرالیا کرکټ بورډ له دغه خبرې تېر نه شي نو هغه به بیا په بیګ باش کې نه لوبېږي. خو نوموړي راتلونکي پړاو ته بیا هم نوملیکنه کړې ده. د بیګ باش د ډرافټ لپاره د نړۍ له وډبورډ څخه 306 لوبغاړو نوملیکنه کړې ده چې په دې لړ کې 25 افغان لوبغاړو هم شامل دي چې دغه ډرافټ ته یې نومونه غوره شوي دي. په دې لوبغاړو کې راشد خان، محمد نبي، فضل حق فاروقي، اظهار الحق نوید، نور احمد لکنوال، قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر، شرف الدین اشرف، شفیق الله غفاری، الله محمد غزنفر، امیر حمزه هوتک، وقار الله اسحاق، شاهد الله کمال، ننګیالی خروټی، فرید ملک، عظمت الله عمرزی، ظاهر خان پکتین، عبدالرحمن، مجیب الرحمن، وقار سلام خیل، بلال سنی، محمد شهزاد، سمیع الله شینواری، دولت زدران او شاپور زدران شامل دي. په ځینو لوبغاړو د افغان کرکټ مینوالو له دې عمله نیوکې هم کړې دي چې دوی نور زاړه شوي دي او باید چې داسې لیګونو ته نوملیکنه ونه کړي، ځکه اوس د دوی د لوبېدو وخت تېر دی، هغه هم بیا د بیګ باش په څېر یو ستر لیګ کې، نو په کار نه ده چې داسې هر یو لیګ ته نوملیکنه ترسره کړي. همداراز نوین الحق بیا سږ کال د بیګ باش سیالیو ته نوملیکنه نه ده کړې. نوموړی لومړنی افغان لوبغاړی و چې د اسټرالیا کرکټ بورډ لخوا د افغانستان سره د ټیسټ لوبې نه کولو اعلان وروسته یې د بیګ باش څخه بایکاټ اعلان کړی و او ښایي همدا لامل وي چې نوموړي سږ کال د بیګ باش ډرافټ ته نوملیکنه نه ده کړې. تاسو د دغه افغان لوبغاړو په اړه څه نظر لرئ چې د بیګ باش سیالیو ته یې نوملیکنه کړې ده؟ په کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ. همداراز دا ویډیو لایک او شیر کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره درسره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او د فیسبوک پاڼه لایک کړئ.